له جنسي مقاربت وروسته ولې د خفګان، مایوسۍ او ملامتیا احساس پیدا کیږي؟ ژباړه ډاکټر نیک محمد ویال. د میرمنې او خاوند ترمنځ جنسي مقاربت ډیری په ثبوت شوي ګټې لري. د بیلګې په ډول جنسي یوځایوالی خوب پیدا کوي، د وجود دفاعي سیستم غښتلی کوي او ورته ډیرې نورې ګټې لري. خو له دې هر څه سره جنسي مقاربت ښځه او خاوند د خفګان، ژړا او مایوسۍ په نړۍ کې هم د یو لنډ وخت لپاره پرېږدي. له جنسي اړیکو او مقاربت وروسته د خفګان، مایوسۍ او زړه تنګۍ احساساتو ته په علمي ډول پوسټ کوټیل ډسفوریا یا پی سی ډي یا له جنسي مقاربت وروسته د ملامتیا احساس وایي. د ان کارنر په نوم یو امریکایي ډاکټر دغه ډول احساسات د غوسې، مایوسۍ، ملامتیا او حتی د ژړا ټولګه بللې ده چې تر ډیره د جنسي ارګزام وروسته رامنځته کیږي. په 2015 زیږدیز کال کې په امریکا کې یوې ترسره شوي سروې په ګوته کړه چې 46 سلنه میرمنو د خفګان او غوسې احساس له جنسي اړیکو وروسته تجربه کړی دی او نږدې 15 سلنه میرمنو دغه احساس په میاشت کې څو ځلې تجربه کړی دی. هغه سروې چې د پوسټ کیوټل ډسفوریا په اړه په نارینه‌وو ترسره شوې ده، نو نارینه هم د میرمنو غوندې له جنسي اړیکو او مقاربت وروسته له دغې ستونزې ځورېږي. په سروې کې ګډونوالو په ګوته کړې ده چې 40 سلنه نارینه‌وو دغه ستونزه په ژوند کې تجربه کړې، 20 سلنه د یوې میاشتې په ترڅ کې ورسره مخامخ شوي او 4 سلنه نارینه‌وو معمولا له دغې ستونزې ځورېدلي دي. ډاکټر ان کارنر وایي چې په میرمنو کې له جنسي مقاربت وروسته د خفګان او مایوسۍ لامل د اکسیتوسین هورمون خوشې کیدل دي. روغتیا پالان وایي چې په نارینه‌وو او ښځو کې له جنسي مقاربت یا پوسټ کوټیل ډسفوریا یا پی سی ډي وروسته خفګان، مایوسي او ملامتیا احساس پیدا کیږي. خپل ځان کې یوه ژوره ستونزه او ناروغي ده چې د هورمونونو د خوشې کیدو په اساس رامنځته کیږي. روغتیا پالان وایي چې هغه ښځه او خاوند چې له دغه ستونزې سره مخ کیږي له هورمونونو پرته یو بل لامل هم لري چې په ذهن پورې تړاو لري. که چیرې د ښځې او میرمنې ترمنځ د نفرت اړیکه شتون ولري او جنسي مقاربت ترسره کړي، نو په دې اساس هم په وجود بد اغیزه کیږي او جنسي راپورته شوي غریزه یې کمزوري کیږي. نو د عمل له بشپړتیا وروسته د مایوسۍ له دغه احساس سره مخ کیږي. د روغتیا پالانو او ډاکټرانو توصیه دا ده چې پی سی ډي یا پوسټ کوټیل ډسفوریا ستونزه باید همداسې پرېنښودل شي او ژر تر ژره یې روغتیایي درملنه ترسره شي. د افغانستان، نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو، پیښو او جریانونو په اړه د تازه، پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره د روحي ویبپاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوي او تازه ویډیوګانې پر وخت درته ورسیږي.